سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې ټول صحتمند اوسئ او وخت مو بخیر. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته کینډل سټیک په اړه غږیږم. په فارکس مارکیټ کې او یا هم په نورو مارکیټ کې چې په فاینانشل مارکیټ کې وي، تاسې باید په کینډل سټیک باندې یو باندې پوه شئ. دلته ډېر زیات دي کینډل سټیکونه، خو هغه څه چې ډېر زیات مهم دي موږ باید پوه شو چې په مارکیټ ډېر زیات رول لوبوي، او دا هم موږ ته ځینې وخت ښیي چې دا مثبت دی او که یا مثلا منفي دی. د مارکیټ په ټرینډ باندې د ډېر کومک کوي چې مارکیټ په کوم موږ سره کومک کوي چې مثلا موږ پوه شو چې مارکیټ په کوم ټرینډ باندې دی او یا هم په کوم ډایرکشن باندې دی، په کوم رینج کې دی مارکیټ. او د ده په خوا کې موږ سره دا ډېر مرسته کوي چې موږ ته وښیي چې دا مارکیټ په سیلینګ حالت کې دی او یا په باینګ په حالت کې دی. صحیح دی. موږ کولی شو چې د دې د لارې موږ کولی شو چې مارکیټ معلوم کړو او په ټیټه یې واخلو، په لوړه بیه باندې خرڅ یې کړو، او یا هم موږ کولی شو چې په سیلینګ وخت کې صحیح دی موږ یې خرڅ کړو، او موږ وکولی شو چې مثلا په سیلینګ کې هم په شارټ کې او یا هم په لانګ کې موږ کولی شو چې مارکیټ نه څه شی وکړو، دغه استفاده وکړو او موږ ګټه ترلاسه کړو. صحیح دی. خو خبره دا ده چې په دغه صورت کې تاسې که چېرته کینډل سټیک باندې پوه نه شئ، نو دا ټول تاسو ته ستونزه جوړوي. نو په دغه ویډیو کې به دا ټول ستونزې تاسې به هواره شي او تاسې به وکولی شئ چې دغه کینډل سټیک باندې په جزئیاتو په پوره معنا سره تاسې به پوه شئ. نو تاسو ته په پریکټیکلي په چارټ کې هم درته ښیم، په دغلته په عملي ډول او یا هم پریکټیکلي ډول په تیوري کې هم تاسو ته ښیم. نو دغه ویډیو تاسو ته ډېر زیات مهم دی، تاسې سکیپ یې نه کړئ او تر اخره پورې راسره پاتې شئ. صحیح دی. دوستانو، که چېرته دغه ویډیو ستاسې خوښ شو نو لایک یې کړئ، نورو دوستانو ته یې ورسوئ چې څوک په فارکس کې او یا هم فاینانشل مارکیټ کې غواړي چې زده کړه وکړي او پوه شي چې کینډل سټیک باندې، او دا ورته ډېر زیات ضروري دی او مهم دی، ځکه چې که په کینډل سټیک باندې پوه نه شي نو هغه په ټوله معنا په دغه فاینانشل مارکیټ باندې هغه نه پوهېږي چې هغه هر مارکیټ وي، که چېرته هغه د کرپټو کرنسي وي، که چېرته د فارکس په برخه کې وي او یا هم فیوچر کې یا کوم بله برخه کې. صحیح دی. دا هر یو لپاره کینډل سټیک مهم دی چې تاسې باید ځان پوه کړئ. نور وخت نه ضایع کومه او نور ځو مخکې. صحیح دی. ښه، اوس راځو لومړی په کینډل سټیک باندې موږ غږیږو چې کینډل سټیک څه شی دی. خپله د کینډل سټیک پیټرنز ګورئ. کینډل سټیک پیټرنز یا کینډل سټیکونه دا هغه څه دي چې موږ ته ډېر زیات مهم دي، چې په دې کې دا د کینډل سټیک خپله د بازار چې دی، خپله بازار یوه ژبه ده او یا هم د بازار لپاره یو غټ وسیله ده چې په دې کې موږ ته ښیي چې بازار کوم لوري دی، کوم حرکت ته چیرې دی، که چېرته دلته بایرز او یا هم سیلرز دلته شتون لري او یا په دغه دواړو ترمنځ کوم حالت روان دی. کینډل سټیک دا موږ ته ښیي چې د بایرز او سیلرز ترمنځ جګړه روانه ده. جګړه په دې معنا ده چې غواړي چې بایرز خپل کنټرول ترلاسه کړي او سیلرز هم په خپل کنټرول کې ترلاسه کړي. هغه حرکات او یا هم هغه تغییرات چې په کینډل سټیک کې هغه موږ ته ښیي چې بازار په کوم لور ته روان دی. صحیح دی. نو په دې کې به تاسې په دغه سنګلونو یا سیګنلونو سره به تاسې وکولی شئ چې بازار په ټرینډ باندې، او تاسې به وکولی شئ چې په دغه صورت کې د بازار په اوورال په پکچر باندې تاسې پوه شئ. نو دغلته ما په 15 دانې هغه نمونې یا پیټرنز د کینډل سټیک ما دلته راوړي چې 80 نه تر 90% پورې دا بنسټیز او مهم مفاهیم تاسو ته ښیي. نو دغه ډېر زیات مهم دی چې تاسې په دغه پیټرنز باندې چې تاسې پوه شئ، نو تاسې په دې معنی چې تاسې مارکیټ په هر حالت باندې تاسې پوه شئ. صحیح دی. ځو مخکې دوستانو. نو دغه شمع یا کینډل سټیک څه شی دی دوستانو؟ دلته موږ ته ښیي چې د کینډل سټیک یا د شمعې که شمع په پښتو کې په روانه ژبه باندې موږ ورته ویلی شو، او یا هم شمعې د ده او په انګلیسي کې موږ کینډل سټیک ورته وایو. صحیح دی. کینډلز ورته وایو. کینډل د دې اجزاوې او یا د دې برخې کومې دي. صحیح دی. نو په دې چې ځکه په دغه صورت کې که چېرته تاسې په کینډل سټیک باندې چې پوه شئ د دې اجزاوې څه دي، په دغه صورت کې به تاسې په کینډل سټیک په ټول جزئیاتو باندې پوه شئ. صحیح دی. زه لومړی مخکې له دې چې مثال په دې باندې په دغه تیوري باندې وغږېږم، زه تاسو ته په دغه راځم
په چارت د ځم او چارت کې به تاسو ته څه شی عملاً تاسو ته وښیم. صحیح دی؟ ګورئ دوستانو دلته موږ لرو کندل سټیک دغه څه ورته وایي هغه مهم اجزاوې به زه تاسو ته دغلته وښیم. صحیح دی؟ هغه کوم دي؟ ګورئ لومړی په دغه کې موږ لرو برخې. لومړی دا شنه چې دی د خپله لانګ باډي د باډي دی د کندل سټیک، او دا دواړه چې دغه یو پاس دی یو بل لاندې دی، دا چې دته موږ څه وایو ویک یا سیوری یا مثلا شیډو هم ورته وایو. نو دغلته موږ چې لرو ګورئ شیډو هم دلته فرق لري. په دې کې ګوره دوه دانې دي، یو دا یو پاس دی. صحیح دی؟ دا دلته سمال ویک وایو. دلته موږ لرو دلته هم بل لرو چې په دې کې دی هم سمال ویک دی چې پاس او لاندې دی، او بل دلته ویک بل لرو چې دغلته شیډو یا سیوری دلته موږ لرو چې دی لانګ ویک دی. صحیح دی؟ تر ټولو غټ ویک دی لري. نو په منځ کې چې کوم یو شنه حالت راځي په دغه باډي جوړیږي دته موږ وایو باډي خپله دلته. نو کله چې دا بولش وي نو مارکیټ دلته اوپن کیږي. صحیح دی؟ او دلته کلوز کیږي. صحیح دی؟ او چې کله مثلا دا بیرش وي نو دلته مارکیټ دلته چې کیږي دلته اوپن کیږي او دلته چې کلوز کیږي. نو دلته دغه په بیرش حالت کې دی کندل سټیک، او د شیډو هم معلومیږي. دلته دا ویک دی سمال ویک دی، او دلته هم بل سمال ویک دی، او بل دی لاندې دی، او دلته هم ویک دی چې پورته تللی دی. صحیح دی؟ دا ویک دی او لانګ ویک دی چې تر ټولو غټ دی چې دلته د بایرز او د سیلرز ترمنځ غټ جګړه رامنځته شوې دی. په دغه صورت کې دلته بایرز راغلي دي، دغه مارکیټ یې پورته وړه تر دې ځای پورې، خو بالاخره دلته سیلرز هغوی په خپله توانیدي چې مقاومت ترلاسه کړي، چې مقابل صورت کې دغه سیلرز بیرته دوی باندې زورور شوي دي په بایرز باندې چې مارکیټ یې راوړه تر دغه ځای پورې. دلته راوړی نو مارکیټ یې چې کړی دلته یې کلوز کړی دی، په بالاخره بیرته خپل هغه کلوز حالت یې راوستی چې مارکیټ یې کلوز کړی دی. او دلته سیلرز تر ټولو قوي حالت کې دي، او سیلرز چې کړه مارکیټ دلته خلاص شوی دی او دلته یې کلوز کړی دی. صحیح دی؟ نو دلته بایرز یا هغه پیرودونکي هغوی ډېر زیات کوشش کړی، خو نه دي توانیدي دي چې په دې کې مثلا دوی خپل رول ولوبوي. نو په دې کې مارکیټ کې د سیلرز تعداد زیات شوی او مارکیټ یې دلته چې کړه کلوز کړی دی. صحیح دی؟ دا د سیلینګ په حالات کې چې د هغې کندل سټیک دا ویک دی او دا باډي دی او دا ویک دی، نو دا هم تر ټولو هایست لیول هم ښیي، دا یې تر ټولو هایست لیول ښیي، دا یې تر ټولو لو لیول ښیي، دا یې تر ټولو لو لیول ښیي، دا یې تر ټولو هایست لیول ښیي. صحیح دی؟ او دا هم همدا ده ځکه چې دا د بیرش حالت کې دی. سور چې کله راځي نو دا چې کوشش چې دا بیرش حالت دی، چې کله چې شنه راځي نو شنه کې بیا څه کېږي مارکیټ دلته چې شوی دغلته اوپن شوی دلته کلوز شوی دی. صحیح دی؟ او دا لانګ ویک کې دلته شو، دلته سیلرز راغلي تر دې ځای پورې تر څو چې دا دلته یې چې کړي دلته یې کلوز کړي مارکیټ، خو بالاخره دلته بایرز توانېدلي دي چې مارکیټ په خپل کنټرول کې واخلي، بیرته شا شوي دي او بازار یې په خپل په نفع باندې دلته یې چې کړه کلوز کړی دی. صحیح دی؟ او دغلته یې کلوز کړی دی. نو همدا شان نو دا د مارکیټ تر ټولو د بولش په حالت کې تر ټولو ښکته، یعنې دا یې ښکته حالت دی او ټیټ لیول دی، او دا دغلته چې راځي دلته یې پورته جګ های لیول دی. نو دغلته هم دا یې ټیټ لیول دی، دا یې هایست لیول دی، او دغلته یې هم لویست لیول دی او دا یې هایست لیول دی. نو دلته بیا موږ په دلته هم غږیږو چې دلته بیا بیرش کې کوم دي، مثلا بولش کې کوم هغه دي چې تر ټولو زیات بیرش یا تر ټولو زیات په هغه په حالت کې څه پیرودونکي څوک مثلا په هغوی په کنټرول کې او کم یو دی چې مثلا په هغوی په کنټرول کې او یا بیرش کې مثال موږ غږیږو چې تر ټولو زیات سیلرانس په کوم ځای کې کنټرول کې. دلته اوس دلته زه تاسو ته ښیم چې مثال په ډول دلته ښیي چې بولش کندل سټیک پیټرن چې هغه very bullish دا په دې معنی چې ډېر زیات کسان دلته راغلي دي د مارکیټ مکمل شکل په دغه حالت کې په دغه چې کوم ټایم فریم باندې چې په 1 ساعت کې وي که مثلا 15 دقیقو په 30 دقیقو کې چې په دغه حالت کې په دغه وخت کې مارکیټ د بایرز کنټرول لاندې دوی په لاس کې دی، یعنې تر ټولو قوي
کنټرول په بایر پلاس کې دی. همدغلته دلته بولش دی، دا یوازې بولش دی چې ډېر زیات مثلا مارکیټ پلاس کې نه دی، بایر پلاس کې، نو دلته ډېر زیات جګ نه دی، نو ځکه چې دلته